بسم الله الرحمن الرحیم. په پښتو ژبه د انګلیسي زده کړې آنلاین زده کړو مینوالو او د فیسبوک ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو مخکې مو تر اوسه پورې د څو اونیو کې چې موږ درسونه تکمیل کړه هغه مثلا د انګلیسي ژبې حروف و، البته چې 26 حروف دي کې 15 واویل و ای ای او یو او دوه چې اوس سیمې واویل دبلیو وای و، خو دبلیو استعمال ډیر نشته، اوس وای استعمالیږي او نوره باقي دغه نونه چې هغه کنسونینټ و دي هغو بیا چون د واویلو اواز ثابت نه وي د کنسونینټو اواز ثابت وي، نو بیا مې د کنسونینټو تر امکان تر حده مې د کنسونینټو په اوازونو او د هغوی په مثلا چې کوم اوازونه ورکوي په هغې باندې هم خبرې وکړې او د هغې وروسته بیا موږ مرکباتو ته داخل شو، یعنی کله چې مثلا څو کنسونینټ یو ځای راځي یو متفاوت اواز اختیاروي په هغې باندې موږ تاسې خبرې وکړې چې مثلا ټي ایچ او ټي آی او مثلا او همداسې اس ایچ او سی ایچ داسې ډېر اوازونه مو هغې کې وکړه. بیا اخري برخه کې موږ تاسې د حروفو یعنی چې کله سایلنټ کیږي یعنی لیکل کیږي خو اواز نه ورکوي ولې سایلنټ کیږي کله سایلنټ کیږي په هغې باندې په جزئیاتو خبرې وکړي. نو انشاءالله تر نن نه پورې موږ درسونه چې وو هغه په دې معنی چې موږ تاسې مکمل باید د انګلیش ریډینګ یعنی ریډینګ ته آماده شوي وو، یعنی اوسه پورې چې موږ کوم درسونه وویلې هغې اساسي هدف دا و چې موږ تاسې خاص ریډینګ زده کړو، یعنی د انګلیسي ژبې لوستنه زده کړو. مهمه نه دی چې په معنا یې پوه شو ولې صحیح دقیق یې ولوستی شو. نو اوس که تاسو ته د انګلیسي ژبې اخبار د انګلیسي ژبې کتاب یا هر کوم بل څه راځي نو مطلب دا تاسې مکمل باید دقیق ولوستی شئ، ویې لوستی شئ که پوه نه شئ خیر دی، لوحه باید تاسې په انګلیسي ژبه ولوستی شئ ځکه چې تاسو ټول مفرداتو د هغه وزونه مرکبات او تر واویلو خو اواز متفاوت وي هغه د وخت سره تاسې خپله ورسره عادي کیږئ، نو دا تاسو ټوله زده کړه. نو نن انشاءالله یو داسې مرحلې ته داخلیږو چې نن بالکل جملې جوړوو چې څنګه په انګلیسي ژبه کې یعنی جمله څنګه ترکیب شي. خو مرګلو چې یعنی مخکې د دې نه چې یو ټینس ته بیا په آینده کې داخل شو، زه اوس چې کومې جملو ته داخلیږو زه د جملې اقسام درته ښیم چې جملې په څو ډوله وي او جمله څنګه جوړیږي. نو دغې مرحلې ته داخلیږو نو انشاءالله العزیز تاسې به نن دغه زده کوئ چې یعنې څنګه د ابتدایي مرحلې البته اکشن کې نه په سیچویشن یا سټیټ اف بینګ کې تاسې به اوس انشاءالله چې ځینې جملې جوړې کړای شئ، ډېرې ښکلې جملې. خو مرګلو نه مې خواهش دا ده چې درسونه منظم تعقیب کی او مشکل نشه. زه دا کمره اړوم دوستانو چون وخت کم دی، موږ تاسو د برنامې وخت ډیر محدود وي نو نه غواړم خبرې وګدېږم، مستقیم انشاءالله العزیز داخلیږو جملاتو ته او دا سبجیکټ پروناونس یا فعلي ضمیرونه او د هغې ترڅنګ ټو بی وربس یا هیلپینګ وربس یا اکزیلري وربس یا دې ترڅنګ مثلا دا اصلا موږ چې نن کومه موضوع دی دا نه ټو بی دی نه اکزیلري دی نه هیلپینګ دی، دغه اصلا لینکینګ ورب یایي، خو موږ تاسې په جزئیاتو اوس ګرامر ته نه داخلیږو چې دا ولې لینکینګ ورب دی ولې ټو بی ولې هیلپینګ نه دی یا اکزیلري نه دی. نو اوس داخلیږو زه به د کمره واړوم تختې طرف ته الله دې وکړي چې تخته انشاءالله صافه معلومه شي. نو ملګرو نننی تاریخ چې دی زه به د تخته داسې کوم نننی تاریخ د اولې میاشتې 14 د 2019 کال دی. نو اوس اول زه یو خبره کوم ملګرو مخکې د دې نه چې مثلا یو جمله څوک لیکي هغه د جملې د ترکیب دپاره مثلا دوی باید یو څه زده وي. نو اول مخکې د دې نه چې د جملې اقسامو ته د جملې ترکیب ته او طریقې ته لاړ شو یو څو مقدماتي شیانو باندې غواړم چې خبرې وکړم. هغه دا چې مثلا اول غواړم پروناونس تاسو ته وکړم. اول غواړم چې ناون چې دی ملګرو دغه ناون کلمه اسم ته وایي، اسم مثلا که هغه مثلا بلال مثلا محمد مثلا خان دا ټوله اسمونه دي، یا مثلا سټوډنټ یا پین یا مارکر یا وایټ بورډ دا ټوله اسم دی یا ناون دی. نو موږ تاسو مثلا دغه ناون یعنی دغه چې دی دا اسم دی ته وایي. خو کله چې موږ وایو چې پروناون پرو دغه ځای کې مخکې ورته د پرو کلمه استعمال کړو، دا لاتین کلمه پرونومن نه اخیستل شوی دی. نو دا لاتینی کلمه دی اصلا. پرو معنا په ځای ان پلیس اف یعنی په ځای او هغه ناون معنا اسم. نو پروناون معنا ضمیر، پروناون معنا ضمیر. نو پروناون اصلا پروناون ضمیر ته وایي خو پرو معنا پر ځای ناون معنا اسم.
یعنی ضمیر هغه څه دی چې د اسم پر ځای استعمالیږي، یعنی هر شی چې د اسم په ځای استعمال شي هغه ضمیر وي. موږ په هره ژبه کې ضمیر لرو او په انګلیسي کې هم ضمیر لرو. مثلا زه ووایم چې مثلا خان شاګرد دی، خان یو اسم دی، که خان په ځای ضمیر استفاده کوم، زه وایم چې هغه مثلا شاګرد دی، نو دغه هغه ما د خان په ځای استفاده کړو، زه وایم چې خان شاګرد دی او یا د خان په ځای هغه ووایم، نو دا ضمیر دی. همداسې موږ تاسو په انګلیسي کې ضمایر لرو چې هغې ته اوس دغه سبجیکټ پروناونس، آبجیکټ پروناون، پوزیسیو پروناونس، هغه ضمایر مختلف قسمونه لري، خو زه اوس سبجیکټ پروناونس ته یعنی فاعلي ضمیرونه، نو اوس دغې مرحلې ته داخلیږم. انشاءالله تاسو د پروناون هغه سره آشنا شوئ. سبجیکټ، نو سبجیکټ اصلا فاعل ته وایي، فاعل د عربي کلمه دی، کار کوونکي ته وایي، کار کولو والا. نو سبجیکټ الحمدلله موږ تاسو ټول د مرکباتو او مفرداتو او وزنونه زده کړي دي، هیڅ مشکل نشته. سبجیکټ، نو دا سبجیکټ معنا فاعل، مثلا پروناون مو مخکې وویلې، پروناون یعنی ضمیر، او اس چې ور واچوو د جمع کېږي. زه بیا درته وایم چې څنګه یو شی جمع کوی شو. پروناونس معنا ضمیرونه، فاعلي ضمیرونه. په انګلیسي کې ملګرو فعلي ضمیرونه اووه دي چې یو د هغې نه فعلي ضمیر ځکه ورته وایي چې معمولا دا په ابتدا د جملې کې راځي، په سر د جملې کې راځي. یو چې دی هغه آی دی، آی معنا زه، نو کله چې وایم چې زه شاګرد یم، زه هلک یم، زه، دا به ټوله تاسې به آی استعمالوئ. دویم چې دی د دې جمع چې دی یعنی مونږ، هغې ته وایي چې وي مونږ یا موږ، تاسې چې لکه وایو موږ، نو فرق نه کوي. آی وی معنا موږ، دا د جمع دپاره استعمالیږي، موږ شاګردان یو، داسې. او دریم یو دی، یو معنا ته یا تاسې، مثلا موږ تاسې چې وایو تاسې، نو مثلا یو معنا ته یا تاسې، ته شاګرد یې، ته مثلا خلک یې، ده نو دا یو. او دریم څلورم چې دی دی معنا دوی یا هغوی، مثلا دوی غایب دپاره استعمال کېږي چې جمع وي، دوی شاګردان دي، دوی مثلا زده کوونکي دي، دغسې. نو ملګرو وبخئ، تخته زه نه غواړم چې ډېر لاندې لاړ شم، خیر وبګو یو به بل ولیکمه. د هی معنا هغه، خو مثلا غایب دپاره هغه، خو چې فکر مو وي چې هی مذکر دپاره راځي، هی مذکر یعنی د نر دپاره راځي، داسې دی چې هغه شاګرد دی، داسې نشو ویلی چې هغه شاګرده ده، یعنی مؤنث دپاره نه استعمالیږي، خاص د مذکر دپاره هی راځي. هی مثلا هغه هلک دی، هغه استاد دی، د مذکر دپاره. د بره تخته صفحه کومه ملګرو وبخئ. مشکل اساسي دا دی چې موږ تاسو د برنامې وخت ډیر محدود دی، نه غواړم ویډیو اوږده شي، نو خبرې زر کومه. نو شپږم ته کرار شو، ما وی چې اووه دي، نو هی پسې شي دی، شیم هغه، نو دم هغه او شي هی هغې دپاره او شي د هغې دپاره. نو فرق څه شو؟ فرق دا شو چې هی د مذکر دپاره او شي د مؤنث دپاره، یعنی د ښځې دپاره استعمالیږي. مثلا هغه شاګرده ده، شي، نو دغه دپاره شي یعنی مؤنث دپاره استعمالیږي. او اووم چې دی هغه ایټ هم هغه. ګوره انګلیسي کې داسې دی چې اکثره وخت یو شی هی، شي، ایټ ټوله هغه دپاره استعمالیږي، نو حتما یو فرق لري. هی د مذکر، شي د مؤنث، او هغه مثلا د غیر ذی روح دا معنا چې سا نه لري، دغو دپاره ټولو دپاره استعمالیږي. مثلا مارکر، وایټ بورډ، قلم، تلیفون، مثلا یا تخته، دیوال، دا ټوله غیر ذی روح دي، یا سا نه لري، یا سا لري خو هغه مثلا نباتات خو سا لري، نباتاتو دپاره. یا مثلا نباتات لکه ټری، فلاور، یا ګل، ونه، ورېغه، دغو شیانو دپاره. او یا حیواناتو دپاره هغه هم سا لري، حیواناتو دپاره لکه ډاګ، کیټ، مثلا سپای او پیشو او نه پوهېږم او خنزیر، دغو ټولو حیواناتو دپاره تاسې کولی شئ چې ایټ نه استفاده وکئ، دغو نورو هغه نه. نو اووه دانې
ملګرو سبجیکټ پروناونس یا فعلي ضمیر ځکه ورته وایي چې دا د اسم په ځای استعمالیږي او سبجیکټ ځکه ورته وایي چې دا په ابتدا د جملې کې راځي او ځینې مراحلو کې دا کارکوونکی وي یعنی کار کوي او کار په دې باندې کېږي کار کولو والا وي نو دته ځکه سبجیکټ پروناونس وایي کوشش وکړئ ملګرو چې دغه تلفظ ته هم متوجه وای د دې ترڅنګ دا به تاسې ښه دقیق زده کوئ زه درته وایم سبجیکټ pronouns subject pronouns دا اووه دانې دي I we you they he she it دغه اووه دانې ملګرو subject pronouns دي چې دا مثلا ما د دې اوازونه درته د دې معناګانې درته وویلې ښه اوس یو بلې مرحلې ته کېږو د جملې ترکیب ته ځان برابروو ملګرو دا صفحه کومه د دې په خاطر چې د جملې ترکیب ته داخل شو یو مهمه خبره ملګرو ما هر یو خبره چې درته کومه د یاد وساته یاد هیڅ جمله هیڅ د انګلیسي ژبې جمله بغیر د فعل نه بغیر د ورب نه هیڅ امکان نه لري چې جمله تشکیل شي بغیر د ورب نه هیڅ د جملې تشکیل نه کیږي یعنی تاسې هر جمله چې موږ لیکو باید په هغې کې ورب وي حد اقل یو ورب وي چې ورب نه وي هغه جمله نه دی او هغه کوم ټینس یا زمانه نه دی نه هغه ټینس جوړولی شي او نه په هغه کومه جمله جوړولی شي ښه نو اوس راځو د دې په خاطر چې د جملې په تشکیل کې ورب یا فعل مهم رول لري راځئ چې د ابتدایي مراحلو دپاره یو ورب هم I we you they he she it دپاره استفاده کړو ښه نو اوس یو بلې مرحلې ته داخلیږم ملګرو چې هغه تاسو چې ډېر ورسره ممکن ځینو چې چا کورسونه ویلي بلد وي هغه to be verb ورته وایي to be verb ښه یا ځینې خلک ورته وایي چې auxiliary verb auxiliary verb ښه auxiliary verb یا to be verb auxiliary معنا څه auxiliary خپله لاتیني کلمه ده چې auxiliary helping ته وایي یعنی کمک helping verb نو مطلب دا چې to be verb یا auxiliary verb یا helping verb که تاسې هم کولی شئ چې په مختلفو نومونو ونوموئ یا دې ترڅنګ ځینې خلک تاسو ته auxiliary وایي تاسې باید ورسره بلد وئ که helping verb درته وایي تاسې ورسره باید بلد وئ که to be verb وایي باید تاسې د دغې کلمې سره اشنا وئ ځکه مې ټول نومونه درته ولیکل خو دغه اوسنی درس چې موږ موضوع دی د ګرامر له نګاه نه دا نه to be auxiliary دغو کې نه دی دا اصلا linking verb دی ځکه چې د to be verb خپله د ګرامر له نګاه نه د auxiliary verb یو قسم دی to be verb د auxiliary verb یو قسم دی نو اوس ملګرو اصلا موږ نن موضوع چې دی دا linking verb دلته دی ښه خو خیر هغه جزئیاتو ګرامري ته انشاءالله بعدا بیا دا موارد ډېر درته اسانه کېږي اوس نو دغه to be verb زه دغه چې دی دغه یا to be verb مثلا یا helping verb یا مثلا auxiliary verb دا درې دي یو is او am او are دا مې دغه په خاطر ولیکل to be verb تاسې وایي چې درې دانې دي نور هم دي was were be been being خو مثلا اوس موږ موضوع چې د درس دی دا درې to be verb موږ داسې مطالعه کوو is am are دا د مخکې کوم subject pronouns چې موږ وویلې کوشش کوم چې subject pronouns ته اوس مو هغه وویلې دا استفاده کوم چې د جملې ترکیب ته زمینه مساعده کوم نو is دا دوستانو همیشه د مفرد سره راځي is همیشه مفرد یعنی یو کس وي یو شاګرد یو قلم یو مرکر مثلا یو جنۍ یو هلک یو استاد دغه لپاره مفرد ام چې دی همیشه د متکلم مفرد لپاره راځي متکلم مفرد چی شی دی I یعنی زه د I ضمیر سره همیشه I سره همیشه ام راځي او دا د جمع لپاره استعمالیږي او R چې دی R همیشه د جمع لپاره ملګرو استعمالیږي یعنی I د جمع is د مفرد I او am R او is دواړه د یو بل متضاد دي یعنی is د مفرد لپاره R د جمع لپاره او am چې دی am دا د متکلم یعنی خبرې کوونکی څوک چې خبرې کوي خو مفرد ځکه متکلم هم جمع وي هم مفرد زه خبرې کوم زه متکلم خو مفرد یم موږ خبرې کوو موږ هم متکلم یعنی خبرې کوونکی خو جمع یو هغه متکلم جمع هغې ته وایي نو دغه یعنی am د هغه سره
سره مفرد متکلم سره راځي. نو راشم مرګلو to be verbs تر اوسه پورې ما درته ویل چې to be verbs چې دي درې دي. is am are. is دی همیشه مفرد دی پاره، are همیشه دی جمع دی پاره، او am چې دی دا دی متکلم مفرد دی پاره. ځکه متکلم جمع مونږ لرو چې مونږ هغه ویل چې وی دا متکلم جمع دی. متکلم جمع دی په am دی سره نه راځي ځکه دا جمع دی، جمع دی پاره مونږ are. ها راشه چې د خبره زه تخته پکوم دوستانو، د خبره لږه نورم واضحه کو، لږه نورم واضحه کو. ها نو د خبره دې په خاطر چې لږه نورم دغه ګنګس نشي تاسې یا دغه ګونګه نه وي دا خبره. راشه بل اوس بل رقم ته خبره وکړو. I معنا زه. I چې دی فرست پرسن یا متکلم مفرد دی، I سره همیشه am استعمالوئ. دا هغه دی. I am یعنی زه یم. I am a student. I am a boy. I am a teacher. I am Bilal. I am John. I am وبخی ملګرو بخنه ډیره غواړم. یو دقیقه وبخی. وبخی مرګلو ډیر چې زنګ راځي نو خیر په هر صورت وبخی. I am I سره همیشه am راځي په سچویشن حالاتو کې. مثلا چې تاسو یو عمل نه وایي I am a doctor, I am a teacher. مثلا I am a student, I am Bilal, I am here یعنی زه دلته یم. I am there, I am at home, I am in the city, I am in the downtown. د ټوله دا معنا چې I سره تاسې am استعمالوای شئ. ډیره اسانه. I سره همیشه am. نو I is به تاسې نه وایي، I are به تاسې نه وایي ځکه چې ما وویل چې I سره همیشه am استعمالیږي. بل وی ته راځو ځکه موږ وایو چې I, we, you, they, he, she, it. دا متکلم یا فرست پرسن دی خو جمع دی. دغو دواړو ته I, we ته فرست پرسن وایي. فرست یعنی اول کس یا متکلم. متکلم چې خبرې کوي. وی سره یو سره دا مخاطب دی چې چاته خبرې کوي. دې سره دا وګوره ملګره وی یو دی دا چې دی دا د جمع دپاره استعمالیږي. نو چې جمع دپاره ما مخکې درته وویل چې جمع دپاره موږ څه شی استعمالوو؟ are. نو وی are موږ یو، یو are ته یې یا تاسې یې، they are دوی دي، دوی دي. یو سره همیشه are راځي ولو که کس یو کس وي. you are a student ته یو شاګرد ولو که یو وي د are ورسره راځي. we are students موږ شاګردان یو. they are students. they are boys. we are girls. we are doctors. you are a doctor یا you are doctors. you are a doctor ته یو ډاکټر یې. you are doctors تاسې ډاکټران یاست. نو په دغه ځای کې دا مخاطب یې دغه دا سیکنډ پرسن دی، دا غایب دی یا تھرډ پرسن. تھرډ پرسن غایب ته انګلیسي کې تھرډ پرسن وایي. دا دی. وګوره وی یو دی دا د جمع دپاره ما درته وایي چې جمع دپاره are راځي. دا همیشه am سره راځي. پاتې شو is. نو he, she, it. دا ټوله مفرد دی. هغه مذکر، هغه مؤنث، هغه حیوان یا نباتات یا غیر زیرو. نو دغو دپاره ما مخکې وویل چې همیشه is راځي مفرد دپاره. دا همیشه جمع، دا همیشه مفرد. دا خو خاص دی مختص دی I پورې هغه مفرد. he, she, it یعنی که زه وایم he is a boy خو ګوره he is به ګرل نه وایه ځکه دا مه وایي چې دا مذکر دپاره استعمالیږي. دا خبره ما مخکې درته واضحه کړه. مثلا نو تاسو وایئ چې he is a student هغه شاګرد دی. he is a boy. he is a man. he is a policeman. نو تاسې به man هغه د پولیس سره هغه سره نو دا ځکه مذکر. که she بیا هم is استعمالولی شئ. she is a girl. she is a woman ځکه مؤنث دپاره استعمالیږي. she is a teacher. she is a doctor. او it چې دی it دی غیر زیرو. it is a marker. it is a whiteboard. it is a telephone. it is a wall. it is a stone. نو دا هغه it یا
it is a cat, it is a dog. مثلا حیوانات. یا it is a tree, نباتات, it is a tree. مثلا it is a flower. نو تاسو کولی شئ it استعمال کړئ. نو دا د جملاتو ترکیب وو. اوس دوستانو تخته پکومه الحمدلله چې موږ یو داسې مرحلې ته داخل شو چې موږ مکملې جملې لیکو. یعنی موږ تاسو نن مثبته جمله هغه په سچویشن باندې خبرې شروع کړې. نو اوس دا مثبتې جملې دي. 10 دقیقو ته وبخئ خبره رسېدلې. زه یو څو جملې لیکم. زه وایم چې زه شاګرد یم، زه یو شاګرد یم. نو آی سره از راځي که آر؟ نه ام، ځکه چې آی سره موږ مخکې ویلې چې ام راځي. I am a boy. زه یو، امانه یو، boy منه هلک. I am a boy. زه یو هلک یم. جینۍ هم ویلی شي I am a girl. زه یو جینۍ یم ځکه زه ده منه زه. I am. نو I سره همیشه am راځي. I am a teacher. I am a student. I am a doctor. I am Bilal. I am Shakir. I am Farouk. نو تاسو ټول دغسې I سره am. نو زه مثلا بله جمله we، ځکه چې دا دواړه متکلم یا first person دي، خو first person singular first person plural. نو اوس راځو دا جمع ده. ښه we سره څه راځي are. we are نو boys. دا به جمع کو. دا به ان استعمالوئ ځکه چې امنه یو معنا د مفرد سره راځي. دا خو جمع کلمه ده. are چې چیرته راشي بغیر د یو نه چې یو سره راغلی کېږي نو دا جمع دی. دا وګوره جمع کوه. نو دا څنګه مې جمع ته بدل کړو؟ دا انشاءالله بعدي درسونو کې درته وایم چې څنګه یو مفرد اسم جمع ته بدل کړو. هېڅ تشویش مه کوئ انشاءالله دا غلطي. we are boys. موږ هلکان یو. we are students. موږ شاګردان یو. we are girls. موږ جنکیان یو. داسې you دا you are دې سره همیشه are راځي. ته شاګرد یا ته هلک you are a boy. ته هلکی یا you are boys. تاسې هلکان یی. وګوره you are boys دا مې بیا تلرې کړو ځکه چې دلته مې اس ورکړو. اس چې ورکړې جمع دپاره دا مفرد دی. نو جمع مفرد یو ځای نه راځي. you are boys. ښه they معنا دوی. دیم جمع دی. دې سره are راځي. they are students. they are boys. they are girls. they are teachers. they are مثلا they are people. they are intelligent. they are smart. they are beautiful. مثلا تاسو کولی شئ یو صفت هم استعمال کړئ. خیر هیڅ خبره نشته. مثلا زه وایم I am handsome. I am beautiful. زه ښکلی یم. I am smart. زه چلاکه یم. I am intelligent. زه هوښیار یم. تاسو کولی شئ دلته مثلا هیڅ مشکل نشته. تاسو د جملې په طریقه پوه شو چې داسې جمله جوړېږي. تاسو هر څه ور اچولی شئ. یو څو جملې نور هم درته جوړې کړم. ښه د he she it سره د he is a man. ګوره چې woman ونه یې ځکه he د مذکر دپاره استعمالیږي نو man به وایي woman نه ځکه he is a man. he is a student. he is Bilal. he is Khalid. دغسې تاسې کړئ. یا he is smart. هغه چلاکه دی. he is intelligent. he is stupid. تاسې کولی شئ داسې. او she چې دی د مؤنث دپاره she is a نو ځکه she he دغو ټولو سره is راځي. she is a girl. جینۍ ده. she is intelligent. she is smart. she is stupid. نو دغسې تاسو کولی شئ جمله. او it سره هم is راځي چون مفرد دی. it is a pen غیر زیروح. یا it is a tree یعنی نباتات هغه یو ونه دی. یا it is a dog هغه یو سپی دی. نو dog مثلا حیوانات نباتات غیر زیروح. ما درته وویل چې it وسئ. it is a dog. it is a cat. او it is a tree. it is a flower. یا it is a pen. it is a marker. دوستانو فکر کومه چې دا مثبته جملې کې هغه هم سچویشن برخه کې state of being په هغې طریقې موږ وغږېدو. انشاءالله وخت نشته. بعدي درسونو کې به مثبته جمله، منفي جمله، سوالیه جمله، منفي سوالیه جمله څنګه یو بل ته واړو بدلې کړو په دې باندې په جزئیاتو خبرې کوو. نو دې په خاطر چې اوس ویډیو اوږده نه شي زه خبرې نه اوږدوم.
مرګلو موږ تاسې الحمدلله اوس داسې یو مرحلې ته داخل شوي یو چې موږ تاسو بیخي ابتدایي خبرې کوای شو. ابتدایي خبرې هغه طریقې تاسو کوای شئ چې اوس خپله وکئ، مثلا چې I am Ahmed, I am Khalid, I am Bilal, I am a student, I am very intelligent, I am smart. مثلا داسې تاسو مثبتې جمله، البته تاسو ټوله مثبتې جملو باندې خبرې کوای شئ. ان شاء الله العزیز چې بعدي درسونو کې به زه درته وایم چې همدغه مثبتې جملې څنګه منفي ته بدلې کړي، څنګه سوالیې ته بدلې کړي، څنګه منفي سوالیې ته بدلې کړي چې هم منفي وي هم سوالیه، نیگیټیو ان انټراګیټیو سنټنس. نو دا یو جمله وا، موږ جملاتو تم داخل شو، خو د چی شي په کومک د سبجیکټ پروناونس and to be verbs، د سبجیکټ پروناونس او فعلی ضمیرونو او فعلونو په اساس دیغه په کومک سره موږ د جملاتو ترکیب ته داخل شو. ان شاء الله العزیز چې بعدي درسونو کې به ان شاء الله جمعه غلی کو چې څنګه منفي دغه جمله څنګه قاعده څه دی چې منفي ته بدل، زه به داسې قاعده درکم چې تاسو به اتومات منفي جمله بدلوي، چې زه شاګرد نه یم، I am not a student، مثلا وایي چې زه استاد یم، I am a teacher. نو دغه جملې به ان شاء الله هغه کوو څنګه سوالیه جوړه کو، څنګه زه به د 4 قسمه جملې چې په ټول انګلیسي کې د 4 یا به مثبت وي یا به منفي وي یا به منفي سوالیه وي یا به سوالیه وي، دا 4 قسمه به ان شاء الله العزیز مکمله درته وایم خلاصو. خو دې په خاطر چې اوس ویډیو وګدا نشي زه در څخه خدای پاماني کوم غواړم، خو په یو شرط مرګلو چې تاسو به دا ویډیو شیر کوئ، مرګلو سره شریکوئ، خپل درسونه منظم زده کوئ. ان شاء الله چې کم وخت کې به بیا تاسو کې د انګلیسي د ژبې د تکلم وړتیا پیدا شي، ان شاء الله چې کم وخت کې به د شتاسو ستونزې حل شي. نو اوس موازیر کې په لوی او متعال خدای سپارم او نو مقصد دې په خاطر بیا هم درته وایم چې درسونه مو منظم زده کړي وي او ښه مخ ته تللي وي، نو درسونه مه هېروئ.